کابل یو کس راته میسنجر باندې یو ویډیو راولېږله وی دا لازم وګوره دا اوس سره لاندې لیکلي ما کولاو کړی یو صوفي لګیا دی ذکر کوي او پښتون دی ما ته ښکاري غالبا ویډیو د افغانستان ده کس د هغسې پښتنو وروڼو ویډیو وه ذکر څومره ښکلی ذکر دی ټول صوفیان راجمع شي دغه الله الله والا خا زبر خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو بدوزر بن بدوزر بن بد پی بنائے پن بن بنا یا لام زر لائے لام زر لائے ته اوس کوم ذکر دی ما ته پوهې پن 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 او پن 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 او ټولو سره دسي او الله هو هو په دوی چې ردو کې دوی وابیان دعاګانې نه مني وابیان اذکار نه مني ستا دا ذکر والله که نوح علیه السلام امر عمر به شي که نه او دا چاړه راته په دې مرۍ باندې کېده ولال مې کې بیا دلم پن 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 نه منمه موږ وایو راشه الله ته رانږدې شه دی پن 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 یو بدعت خو تا جوړ کړی دی چې خلک دې را جمع کړي دي خو بیا خو یو ذکر خو ووایه که نه یو آیت ووایه یو حدیث ووایه او د هغې سره بیا دې م خوځېده ناروا دي بیا دې م دا طریقه صحیح نه ده دا هومو چې کې خو زه بیا مې یو سړی ووایي چې ځه یو ذکر یې پکې وکړو یو آیت یې پکې ګوره ووایي نو پن 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 خا خی خو او زا زیزو تاسو لیدلی ویډیو که نه لیدلی تا لیدلی شتي دا ملغلرې پراته دي په نیټ کې وګورئ د دوی نور هم داسې قیمتي دغه شتي نو الحمدلله په مخه د الله شکر ادا کوئ چې الله موږ ته دا صفا سوچه منهج د قرآن او حدیث را نصیب کړی